د لویو بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه بسم الله په کمپیوټر کې څنګه ولیکو؟ موږ لیکل کولی شو خو په کمپیوټر کې څنګه ولیکو؟ په اتومات ډول یې څنګه ولیکو؟ د دې لپاره کوم خاص فونټونه دي یا خپله یې ټایپینګ وکړو؟ دلته ورباندې خبرې کوو. راځو ور پروګرام ته په ورډ کې لومړنۍ طریقه یې دا ده موږ یو فونټ ورته انتخابوو، سایز به یې هم یو څه لوی کړو چې موږ یې لیکلی شو. کله مو چې ولیکله کولی شو زواره زیر مو خپله ورکړو. همدا ډول ټولې بسم الله ته زواره زیر ورکړو. یوه طریقه یې دا ده او بله طریقه یې دا ده چې د دې لپاره خاص فونټونه دي. راځو ما دلته فونټونه ځان ته ډاونلوډ کړي، ډاونلوډ ته راځو. د دا بسم الله فونټونه دي، د همدې ویډیو لینک یې زه ایږدم، که تاسې غوښتل استفاده ترې وکړئ همدا فونټونه ځان ته ډاونلوډ کړئ او خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. دا فونټونه دي ټول به انتخاب کړو، ورته ووایئ چې انسټال. د فونټونه ځینې مخکې انسټال شوي او ځینې نو انسټال. راځو ور پروګرام ته. په ور پروګرام کې دا ادرس دی، یو فونټ موږ ته راغله د بسم الله په نامه. دلته کولی شو نور هم پیدا کړو او د دې زه هم بسم الله کولی شو موږ یاد کړو. دا فونټ موږ انتخاب کړو. دلته اوس آر وویو. فونټ ورته انتخاب کړه. د وای سایز به یې څه غټ کړو. په دې سټایل آر وویو، په دې سټایل راوړو، کنټرول ای ټي وویو. زموږ بسم الله دا ډول غواړو. یو وویو. هره شمېره چې تاسې د کمپیوټر یو بټن چې تاسې انتخاب کړئ د بسم الله انتخاب هم ورسره بدلېږي. په بېلو بېلو شکلو بسم الله راځي. اچ وویو، ای وویو، ال. دا شوه د بسم الله د لیکلو طریقه.